معنی کې هیله احترامات مقبول کړي ملګرو ځل بیا درته هرکلی وایو په انګلیش اکاډمي کې هیله ده چې روغ جوړ د صحت عافیت جامع به مو پرته نه اوسېږي راګرځو موږ تاسو 30 درس ته د بګنر 1 کلاس ملګرو لکه څنګه چې موږ تاسو په تېر درس کې ویلي وو چې دغه درې برخې موږ تاسو ویلې د اکسلري وربس چې اولنۍ برخه یې موږ تاسو پرنسپل اکسلري وربس درلودلو چې مو ویلې په هغه کې کوم الفاظ چې کارول شوي وو لکه is, am, are, do, does, did, have, has همدارنګه په مورل اکسلري وربس کې کوم الفاظ چې موږ تاسو درلودلو لکه can, could, should صحیح شو او په سیمی مورل اکسلري وربس کې همدارنګه موږ تاسو درلودلو used to, need, dare همدارنګه have to دغه هر لفظ په معنا باندې به نن موږ تاسو خبرې اترې لرو د دې پر مثالونو باندې به موږ تاسو غږیږو او همدارنګه چې دا په کوم وختونو کې موږ تاسو ترې استفاده کولی شو په کوم وختو کې موږ تاسو ترې کار اخیستلی شو د دې په هکله باندې نن موږ تاسو خبرې اترې لرو ملګرو که چېرته غواړئ چې زموږ سره انګلیسي ژبه زده کړئ زموږ یوټیوب چینل در سره تعقیب کړئ زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو پورې زموږ له نوې ویډیوګانو څخه خبر شئ مخکې له دې نه ملګرو چې موږ تاسو اصلا درس ته راسو موږ تاسو راځو په د هیلپینګ وربس یا اکسلري وربس باندې موږ تاسو یو نظر اچو ځینې کسان په دې باندې صرف دومره پوهېږي چې دغه لاندې حروف کوم چې دي د هیلپینګ یا اکسلري وربس دې ته ویل کېږي لیکن چې دا څه وظیفه کوي څه کارکردګي کوي یا څه رقم هیلپس موږ ستاسو سره کوي په دې باندې اکثره خلک نه پوهېږي صحیح شو نو ګوره موږ تاسو په تعریف کې هم ویلي وو چې مین ورب موږ تاسو ته څه کوي تشریح کوي او موږ تاسو ته معلومات راکوي د یو عمل د وخت په باره کې صحیح شو لکه څنګه موږ تاسو ته معلومات د یو وخت د یو عمل د وخت په باره کې موږ تاسو ته معلومات راکوي دوه جملې زه درته وایم انشاءالله چې مکمل سر به ستاسو ورباندې خلاص شي په یوه جمله کې زه وایم عمران is going to school عمران is going to school صحیح شو نو دلته موږ تاسو is لرو is چې دی helping verb دی ولې چې دلته موږ تاسو ته د اصلا main verb دی دا موږ تاسو ته تشریح کوي څنګه تشریح کوي is چې دی موږ تاسو ته د وخت په اړه باندې هم معلومات راکوي مطلب is کله چې موږ تاسو په یو جمله کې ولیدلو دا په present continuous tense کې موږ تاسو لیدلی سو صحیح شو مطلب هر کله چې is راغللو په یو جمله کې دا مطلب چې در حال حاضر کې خبر روانه ده یعنی دغه هلک یا عمران اوس مکتب ته روان دی همدا اوس روان دی صحیح شو په دوهمه جمله کې زه وایم عمران was going to school عمران تللو مکتب ته یا عمران مکتب ته روان وو صحیح شو نو په دې ځای کې مکمله معنا بدلیدلی سي په چی شي باندې په واز باندې صرف یو واز تغییر وخوړو نور مکمله جمله همغه جمله ده اوس دلته دا واز چې دی دا موږ تاسو د دې معلومات راکوي د وخت صحیح شو چې په تیره جاري زمانه کې یا په تیره روانه زمانه کې عمران مکتب ته روان وو صحیح شو ایز دلته موږ تاسو ته هم دا مطلب راکوي چې په اوس زمانه کې در حال حاضر دغه کس مکتب ته روان دی دغه کس یو کار کوي صحیح شو دا د دې کړنه هم موږ تاسو ته تشریح کوي او د وخت په باره باندې هم موږ تاسو ته معلومات راکوي صحیح شو چې په کوم وخت کې په اوس وخت کې په تیر وخت کې که په راتلونکي وخت کې صحیح شو دغه هیلپینګ وربس زده کول دومره مهم دی که مو دغه نه وي زده هېڅکله تاسو نشئ کولی چې په انګلیسي کې خبرې وکوئ صحیح شو نو د دې زده کول ډېر درته مهمه دي ولې چې دا د وخت زمان په هکله باندې موږ تاسو ته معلومات راکوي یا موږ تاسو کولی شو خپل اظهارات په دغو هیلپینګ وربس باندې وکړو چې فلانکي وخت کې ما دغه کار کولو یا اوس زه دغه کار کوم یا به په راتلونکي کې دغه کار وکوم نو دا و مختصر معلومات د هیلپینګ یا اکسلري وربس په اړه باندې اوس راځو ملګرو موږ تاسو د هیلپینګ ورب اولنۍ برخې ته اولنۍ برخې پرایمري اکسلري وربس هم ورته ویل کېږي یا پرنسپل اکسلري وربس هم ورته ویل کېږي صحیح شو دواړه یو مطلب دی په دې کې موږ تاسو وایو په پښتو کې چې دې ته ویل کېږي اصلي کومکي افعال صحیح شو په دې کې موږ تاسو درې کټګوریانې لرو چې یوه ته ویل کېږي to be verbs بل ته وایو
to do verbs او بل ته وایو to have verbs. صحیح شو. راځو اول ته موږ تاسو to be verbs ته. صحیح شو. to be verbs موږ تاسو ځینې حروف لرو، ځینې الفاظ لرو چې هغه ته ویل کېږي to be verbs. to be خپله د دې مطلب ورکوي چې یعنې کېدل. صحیح شو. to be کېدل. او دغه to be verbs کوم الفاظ چې دي یا د helping verbs کوم الفاظ چې دي دغه as they am they are they was they were they دا نور د ټول چې دی کېدلی سي په ځینو وختونو کې چې په جمله کې راغلی وي موږ تاسو کولی سو چې دې ته ووایو چې دا په دې ځای کې مین ورب دی یا اصلي فعل دی. صحیح شو. او په ځینو ځایونو کې موږ تاسو ورته ویلی شو چې دا څه شی دی helping verbs دی. فرق یې څه شی دی؟ مثلا په کوم ځایونو کې موږ تاسو ویلی شو چې په دې ځای کې helping verb دی او په دې ځای کې main verb دی. دا بحث به زه د ویډیو په آخر کې درته ریکارډ کوم انشاءالله. او اوس راځو موږ تاسې to be verbs ته. د دغه to be verbs معنا څه ده؟ دغه کوم الفاظ چې موږ تاسو وینو دا ټول د څه شي مطلب ورکوي؟ د خپله د to be نه معلومیږي چې د کېدلو مطلب ورکوي. خو موږ تاسو کله چې فرق یې څه شی دی مطلب د ټولو د یو بل ترمنځ دا فرق دی چې موږ تاسو ځینې د جمع لپاره استفاده کولی شو، ځینې د ځان لپاره استفاده کولی شو، ځینې د واحد کس لپاره یا د یو کس لپاره موږ تاسو استفاده کولی شو. دا پکې فرق دی. او بل دا فرق دی چې کله موږ تاسو د وخت پر اساس باندې خبره کوو. صحیح شو. مطلب زه د تیر وخت لپاره خبره کوم باید چې از استفاده نه کړم. صحیح شو. یا د راتلونکي وخت لپاره استفاده غواړم چې خبرې وکړم په راتلونکي باندې نو زه بیا موږ تاسو واز ورڅخه استفاده نشو کولی. کوم باید چې وکارو راځو پر دې باندې موږ تاسو خبره کوو. اول راځو موږ تاسو as am are ته. صحیح شو. دا د کوم اشخاصو لپاره استفاده کیږي؟ as چې دی he she it لپاره. صحیح شو. is د دې لپاره استفاده کیږي. مثلا زه وایم په یو جمله کې he is a boy دغه یو هلک دی. صحیح شو. نو دا is دلته مطلب ورکوي د ده یعنی دغه هلک ده یا دی. صحیح شو. او بیا موږ تاسې دوهم ته راځو. am د څه لپاره استفاده کیږي یا د کوم سبجیکټ لپاره موږ تاسې وکارولی شو؟ صرف د I لپاره استفاده کولی شو. یعنی په کوم ځایونو کې چې موږ تاسو وایو چې زه یم نو بیا موږ تاسو I am a teacher زه یم یو استاد. صحیح شو. نو په دې ځای کې زه کولی شم چې داسې هم وایم I am a teacher I am teaching you. صحیح شو. زه تاسو ته درس درکوم. صحیح شو. نو په دې ځای کې موږ تاسو له I سره am کاروو. صحیح شو. بیا دریم ته موږ تاسو راځو are. are چې دی دا د څه شي لپاره استفاده کیږي؟ د we you او د جمعو اسمونو لپاره. مثلا engineers boys girls. صحیح شو. همدارنګه چې جمع اسمونه وي بیا موږ تاسو ورته are کاروو. فرضاً زه یو مثال در کوم په are باندې they are playing cricket هغوی د کرکټ لوبه کوي. نو دلته د څه شي دی؟ جمع ده. صحیح شو. هغوی یعنی ډیر کسان. صحیح شو. عمران عمر فلانکی بسلانکی زه وایم چې هغوی د کرکټ لوبه کوي. نو په دې ځای کې زه ورته are کارولی شم as نسم کارولی ولې چې هغه د سینګولر د یو شخص لپاره استفاده کیږي. او am چې دی د ځان لپاره استفاده کولی شم. نو am I هم دلته نسم کارولی am او as هم نسم کارولی. نو دلته صرف چې کاروم are کاروم. are د جمعو کسانو لپاره د we you لپاره کارول کیږي. صحیح شو. دغه درې چې موږ تاسو ویلي to be verbs دا په کوم وخت کې موږ تاسو استفاده کولی شو؟ present continuous tense کې یعنی اوس حال زمانه. صحیح شو. یعنی در حال حاضر کوم کړنې وړنې چې موږ تاسو کوو یا چې شی موږ تاسو خپل کېدل بیانو یا یو کول بیانو موږ تاسو چې څه کوو په دې وخت کې به موږ تاسو له دغه as am are څخه استفاده کوو. د ځان لپاره am د واحد کس لپاره is که هغه عمران is. صحیح شو. که واحد کس وي is ورته استفاده کوو که he she it وي. صحیح شو. د دې لپاره is استفاده کوو. او are چې دی د پلورل لپاره یا د جمع اسمونو لپاره موږ تاسو are کاروو. صحیح شو. راځو موږ تاسې دوهم ته was were ته. was او were دا to be verbs دی helping verbs دی. نو دا موږ تاسو په هغه وخت کې استفاده کولی شو چې past continuous tense وي تیره جاری زمانه وي. صحیح شو. یعنی په تیر جاری زمانه کې موږ تاسو څه کړنې وړنې کولې یا چې څه وو
د هغه لپاره موږ تاسو was او were استفاده کوو. صحیح شو؟ راځو موږ تاسو was چې دی د کوم کسانو لپاره استفاده کولی شو؟ زه کولی شم چې ووایم I was. صحیح شو؟ مخکې مو ویلې چې I am هغه د اوس لپاره و. I was چې زه کله وایم نو دلته بیا دا مطلب ورکوي چې زه وم a teacher یو استاد. I was a teacher زه وم یو استاد. یعنی was چې دی د I لپاره هم کارول کیږي، د he she it لپاره هم کارول کیږي او کوم اسمونه چې واحد اسمونه وي د هغه ټولو لپاره موږ تاسو was نه کار اخلو، was استفاده کو. او کله چې اسم جمع وي نو بیا د هغه لپاره موږ تاسو له were څخه استفاده کوو. زه مثلا وایم we were in Afghanistan. موږ په افغانستان کې وو. دا زموږ کېدل موږ تاسو دلته په ور سره بیانوو. صحیح شو چې موږ تاسو په افغانستان کې ولو، یعنی په تیره جاري زمانه کې. صحیح شو؟ نو په دې ځای کې موږ تاسو له ور څخه استفاده کوو. دا دواړه ډېر اسانه دي. صحیح شو؟ اوس موږ تاسو راځو be ته، been ته او being ته. اول راځو موږ تاسو be ته ملګرو. دا be چې دی دا مهم دی. صحیح شو؟ دا been او being دلته بیا موږ تاسو په راتلونکو تنسیزو کې وایو چې مطلب لکه دا being په کوم زمانه کې استفاده کیږي، been په کومه زمانه کې. صحیح شو؟ be چې دی موږ تاسو ملګرو دا مطلب لکه په پښتو کې موږ تاسو وایو چې زه به سمه. صحیح شو؟ یا زه به اوسم. صحیح شو؟ یا زه به غواړم. صحیح شو؟ د دغه لپاره موږ تاسو بیا په انګلیسي کې be لرو. صحیح شو؟ لکه زه غواړم چې ډاکټر شم. I wanna be a doctor. I wanna یا I want to be a doctor. صحیح شو؟ دلته دا be لفظ چې دی دا مطلب چې زه غواړم چې ډاکټر سم په آینده کې. صحیح شو؟ په راتلونکي کې موږ تاسو چې خبره کو بیا له be څخه کار اخلو. اوس موږ تاسو راځو been ته. Imran has been sick for 2 days. عمران له 2 ورځو راهیسې مریض دی. صحیح شو؟ نو دلته been یعنی د په تېره زمانه باندې خبرې اترې موږ تاسو کوو. صحیح شو؟ او په بل کې موږ تاسو وایو being. نو په دې ځای کې موږ تاسو یو مثال راخلو. The house is being painted. کور رنګ کېدونکی دی. دا مطلب دلته چې being د هغه وخت لپاره موږ تاسو استفاده کوو چې لنډې مودې لپاره یو کار کېدونکی وي. صحیح شو؟ مطلب پخوا کې نه وي ترسره سوی. لکه موږ تاسو احمد وایو چې لایقه سوی دی. صحیح شو؟ په پښتو کې یو مثال ورکو چې احمد لایقه سوی دی، یعنی پخوا نالایق و، اوس دغه دی لایقه سوی دی. صحیح شو؟ یا موږ تاسو په بل مثال کې وایو the work is being done now. صحیح شو؟ یعنی کار اوس ترسره کیږي. مخکې نه و ترسره شوی خو اوس ترسره کیږي. صحیح شو؟ د دغه لپاره موږ تاسو being استفاده کوو. راځو ملګرو موږ تاسو دوهمې کټګورۍ ته د principal auxiliary verbs یا primary auxiliary verbs دوهمې کټګورۍ ته موږ تاسو راځو. په دوهمه کټګورۍ کې موږ تاسو to do verbs لرو. to do verbs موږ تاسو په پښتو کې ورته ویلی شو چې د کولو فعلونه. صحیح شو؟ یا د انجامولو فعلونه. کله چې موږ تاسو یو کار کوو، یو کار انجاموو، د هغه لپاره موږ تاسو دغه فعلونه لرو په principal auxiliary verb کې چې اول یې دی do، دوهم یې دی does. صحیح شو؟ دریم یې دی did. په دې باندې موږ تاسو خبرې اترې کوو. اول راځو موږ تاسو do does ته چې do د کومو اشخاص لپاره استفاده کیږي او does د کومو اشخاص لپاره. do چې دی لکه څنګه چې موږ تاسو ور استفاده کولو یعنی د جمع اسمونو لپاره. صحیح شو؟ د I لپاره، you لپاره، we لپاره او د they لپاره موږ تاسو په جمله کې do استفاده کوو. صحیح شو؟ او does د کوم اشخاص لپاره استفاده کیږي؟ د he she it لپاره موږ تاسو does استفاده کوو. کله چې اسم واحد وي د یو شخص لپاره موږ تاسو does استفاده کوو او do د جمع اشخاصو لپاره. راځو موږ تاسو یو وخت ته. وخت یعنی په کوم وخت کې موږ تاسو استفاده کولی شو؟ روزمره کارونه چې موږ تاسو کوو. صحیح شو؟ یا present simple tense کې. صحیح شو؟ present simple tense کې موږ تاسو له do does څخه کار اخلو. زموږ تاسو did ته. د دغه دواړو فربو دوهم فرم چې دی، دوهمه بڼه چې دی هغه did دی. صحیح شو؟ did په کومه زمانه کې استفاده کیږي؟ په کوم وخت کې؟ په تیره زمانه کې. صحیح شو؟ مثلا زه په یو جمله کې وایم ما ډوډۍ وخوړله.
تېره ورځ. صحیح شو. ما تېره ورځ کارخانګي وکړله. صحیح شو. یعنې په تېر وخت لپاره موږ تاسو ډېډ استفاده کوو. صحیح شو. او یو چې دی ډن دی، هغه مطلب هغه چې موږ تاسو یو کار کړی وي. صحیح شو. هغه انجام سوی وي، ختم سوی وي په همغه ټیم کې. او بل موږ تاسو ډوینګ هم لرو، خو موږ تاسو اصلا خبرې په چی باندې لرو؟ په دغه درو باندې: ډو، ډز، ډیډ. ډو د جمع اسمونو لپاره، ډز د سینګولر اسمونو لپاره، او ډیډ سیکنډ فارم اف د ورب لپاره موږ تاسو ډیډ استفاده کوو. د دوهم بڼه ده دغه وربو دی. صحیح شو. کله چې موږ تاسو په تیر وخت باندې خبره کوو، په تیر وخت کې چې کوم کار موږ تاسو انجام کړی د هغه لپاره موږ تاسو په جمله کې ډیډ استفاده کوو. زموږ تاسو ملګرو مثالونو ته هر کله چې سبجیکټ آی، یو، وی، دی وي یا جمع اسمونه وي، د هغوی لپاره موږ تاسو په پریزنټ فارم کې په اوس زمانه کې موږ تاسو چې شي ورته کارو؟ ډو. او چې پاست فارم وي یعنی تیره زمانه وي، د هغه لپاره موږ تاسو ډیډ کاروو. صحیح شو. که چیرته اسمونه واحد وي یا ضمیرونه هی، شي، ایټ وي، د هغوی لپاره موږ تاسو په پریزنټ فارم کې ډز استفاده کوو او په پاست فارم کې ورته ډیډ استفاده کوو. صحیح شو. د جمع لپاره په پریزنټ کې ډو، د سینګولر لپاره ډز، او په تیره زمانه کې بیا موږ تاسو د سینګولر او پلورل لپاره ډیډ استفاده کوو. راځو اوس موږ تاسو په جملو کې هم دغه فعلونه کارو. په اول کې موږ تاسو وایو I do paint every day. زه هره ورځ رنګ کوم. صحیح شو. رنګمالي کوم. نو په دې ځای کې موږ تاسو ډو کاروو، یعنی هر د انجامولو کار کې چې موږ تاسو خبرې اترې کوو چې دغه کار زه کوم، دغه کار ترسره کوم، په دې کې موږ تاسو ډو استفاده کوو. صحیح شو. که چیرته د انجامولو کار نه وي، مطلب بیا په هغه کې موږ تاسو کولی شو چې مثلا ووایو I play cricket. زه کرکټ کوم، کرکټ لوبه کوم. صحیح شو. داسې هم موږ تاسو جملې جوړولی سو. اکثره دغه ډو ډز چې دی دا په نیګیټیو او انټراګیټیو سوالیه او انکاریه جملاتو کې زیاتره کارول کیږي. راځو موږ تاسو په سوالیه جمله کې دا وایو: Do you work in America? آیا تاسو په امریکا کې کار کوئ؟ صحیح. تاسو په امریکا کې کار کوئ. نو دلته چې ډو یې په سر کې راغللو، دا جمله اوړي په څه شي باندې؟ په انټراګیټیو سوالیه باندې اوړي. صحیح شو. دریم مثال ته موږ تاسو راځو. په دریم مثال کې موږ تاسو ډز کارو او ناټ هم ورسره کارو. صحیح شو. چې انکاریه شي جمله. او مثالونه که زه ډېر درکړم نو وخت مو ضایع کېږي. نور مثالونه تاسو هم ورباندې په خپله جوړ کړئ. صحیح شو. شي دی، شي څه شی دی؟ سینګولر. موږ تاسو باید له شي نه ډو نه استفاده کولی، ډز استفاده کوو. صحیح شو. نو چې انکاریه جوړو ډز ناټ وایو، ډو ناټ وایو. صحیح شو. ډیډ ناټ وایو. صحیح شو. صرف ناټ ورسره باید له ډو، ډز او ډیډ نه استفاده کوو. جمله اوړي انکاریه ته، او چې په سر کې ډیډ، ډو، ډز وي اوړي سوالیه جملې ته. صحیح شو. جمله سوالیه ته اوړي. نو راځو موږ تاسو دریم مثال ته. She does not want to learn Arabic. صحیح شو. She does not want to learn Arabic. دا نجلۍ نه غواړي چې عربي ژبه زده کړي. صحیح شو. نو چې هر کله سوالیه او منفي جمله یا انکاریه جمله موږ تاسو جوړو، حتما به د موږ تاسو له ډو ډز څخه استفاده کوو په پریزنټ ټنس کې. او د پاست فارم لپاره، د تیرې زمانې لپاره موږ تاسو باید چې له ډیټ څخه کار واخلو. راځو موږ تاسو ډیټ ته راځو. اول مثال ته Did you go to school? آیا تاسو مکتب ته تللی وئ یا ته مکتب ته تللی وې؟ خبره په تیره زمانه کې کوو. صحیح شو. خو موږ تاسو دلته go first form of the verb لرو، اولین حالت د ورب لرو. صحیح شو. یا لومړی بڼه د ورب موږ تاسو لرو. خو ډیډ موږ تاسو ته دا راښیي چې خبره موږ تاسو په تیره زمانه کې کوو. صحیح شو. په تیره سره زمانه کې. نو دلته موږ تاسو ډیډ څخه کار اخلو هر کله چې موږ تاسو په تیره زمانه باندې نظر وي چې موږ تاسو خبرې وکړو یا سوال وکړو. صحیح شو.
نو راځو موږ او تاسې دوهم مثال ته. I did my homework in shop. ما په دوکان کې خپل کار وکړلو. صحیح شو؟ خپل کار ما په دوکان کې وکړلو. ما خپل کار وکړلو. کله چې موږ تاسو په تېره زمانه باندې خبره کوو did څخه استفاده کوو. په اوس زمانه کې موږ تاسو له do does څخه کار اخلو. راځو موږ تاسو درېیمه کټګوري ته. په درېیمه کټګوري کې موږ تاسو ملګرو د principal auxiliary verbs لرو. to have verbs. په to have verbs کې موږ تاسو درې الفاظ لرو چې have دی، has دی، had دی. صحیح شو؟ دا لفظونه په to have verbs کې موږ تاسو لرو. د دې معنا څه دی؟ له to have verbs څخه معلومیږي چې د درلودلو معنا ورکوي. کله چې موږ تاسو وایو چې زه دغه شی لرم، هغه شی لري، یا عمر فلانکی شی لري، عمران فلانکی شی لري. د دغه شیانو د درلودلو لپاره موږ تاسو دغه درې لفظونه لرو. اوس راځو موږ تاسو په دې باندې خبره کوو چې have د کومو اشخاصو لپاره استفاده کیږي. has د کومو اشخاصو یا اسمونو لپاره استفاده کیږي، همدارنګه had. صحیح شو؟ اول راځو موږ تاسو have ته. have چې دی هر کله چې اسمونه جمع وي د هغه لپاره موږ تاسو have استفاده کوو. لکه په جمع اسمونو کې موږ تاسو ضمیرونه هم لرو. I, you, we, they. دا کوم اسمونه دي؟ دا کوم ضمایر دي؟ دا هغه ضمیرونه دي چې د جمع اسمونو لپاره کارول کیږي. صحیح شو؟ لکه I have a book. زه یو کتاب لرم. په دې ټیم کې موږ تاسو have استفاده کولی چې I پلورل دی. صحیح شو؟ we پلورل دی چې موږ تاسو وایو we have a test. موږ تاسو امتحان لرو. صحیح شو؟ بیا وایم you have a knife. تاسو چاړه لرئ. صحیح شو؟ چاقو یا چاړه. په څلورم مثال کې موږ تاسو وایو they have a cricket team. هغوی د کرکټ ټیم لري. صحیح شو؟ یعنې موږ تاسو نه لرو. کله چې د درلودلو لپاره موږ تاسو خبره کوو بیا have، has، had څخه کار اخلو. صحیح شو؟ راځو موږ تاسو has ته. has چې دی د واحد اسمونو لپاره استفاده کیږي کله چې اسم واحد وي، یو کس وي. صحیح شو؟ یا ضمیرونه څه شي وي؟ he، she، it وي. For example، مثال ته راځو. He has a bicycle. هغه هلک لري یو بایسکل. صحیح شو؟ یا سایکل، یو سایکل لري. نو دلته he څه شی دی؟ سینګولر دی. موږ تاسو ورته has کارو. په دوهمه جمله کې زه وایم she has a cat. هغه نجلۍ لري یو پشکه. صحیح شو؟ has د درلودلو معنا ورکوي، د سینګولر لپاره استفاده کیږي، که هغه اسم وي که ضمیر وي. صحیح شو؟ it has a big problem. دا لري یو غټ مشکل. صحیح شو؟ یا دا یو غټ مشکل لري. صحیح شو؟ نو د it لپاره هم has استفاده کیږي. راځو موږ تاسو دریم ته had ته. had په کومه زمانه کې یا په کوم وخت کې استفاده کیږي؟ د تیر وخت لپاره استفاده کیږي. مثلا زه وایم I had a test. ما درلودلو امتحان. صحیح شو؟ I had a test. ما امتحان درلودلو. په تیر زمانه کې موږ تاسو چې د یو څه شي درلودلو خبره کوو بیا موږ تاسو had استفاده کوو. She had a car. دې درلودلو یو موټر. صحیح شو؟ درلودلو یعنی په تیره زمانه کې موږ تاسو had استفاده کوو. صحیح شو؟ او په اوس زمانه کې موږ تاسو have، has استفاده کوو. او had چې دی د کومو اشخاصو لپاره استفاده کیږي؟ د ټولو اسمونو لپاره، که هغه پلورل وي که سینګولر وي، د دوی ټولو لپاره had استفاده کوو موږ تاسو، که هغه ضمیرونه وي یا اسمونه وي. موږ تاسو یو مثال بل ورکوو. دا دوه عکسونه به تاسو وینئ. یو دی past او بل دی present. past د تیر وخت لپاره موږ تاسو وایو Barb had brown hair. Barb د نجلۍ نوم دی. had درلودلو، brown نسواري رنګه یا قهوه‌يي رنګه hair ویښتان. Barb نسواري رنګه ویښتان درلودل. صحیح شو؟ present کې موږ تاسو وایو
Barb has gray hair. Barb خړ وېښتان لري. صحیح شو. دلته موږ تاسو has استفاده کو په پریزنټ کې، ولې چې موږ تاسو په د پریزنټ لپاره دوه وربس لرو، یو have دی یو has. کله چې یو کس وي د هغه لپاره has استفاده کو، کله چې ډیر کسان وي یا جمع وي د هغه لپاره موږ تاسو have استفاده کو. نو دلته بارب سینګولر دی، د دې لپاره موږ تاسو has استفاده کو. Barb has gray hair. بارب خړ وېښتان لري. صحیح شو. ملګرو د نن لپاره همدغه درس کفایت کوي، ځکه چې موږ تاسو قرار وو چې modal auxiliary verbs او semi modal auxiliary verbs کې کوم اسمونه چې وو هغه هم تشریح کړو. نو د دې لپاره چې ویډیو بیخي زیاته غټه نه سي، نو ویډیو پر همدې ځای باندې سټاپ کوو. له ملتیا څخه مو نړۍ مننه، انشاءالله چې بور سوي نه یاستئ. ملګرو په هر ځای کې چې مشکل لرئ ورباندې پوه شوي نه یاستئ، کولی سئ په کمنټ کې پوښتنه وکړئ. انشاءالله موږ به تاسو ته په کمنټ کې هم معلومات درکوو. نو تر راتلونکو ویډیوګانو مو پر سپیڅلي رب سپارم. ښه وخت، ښې شېبې. الله مو حافظ و ناصر شه.